ساوکا ساوکا د بټاباد په مین بزورا ورنا ناتل خواند خو یې دغ زوی کو و چې په فول تیز غور مشه ها سوړه و حضور یې بیا دغ زوی روکه چې کله دوا واړی کې مینا ول رو بندې سیخ شول ویلی چې ډی چا میج ها په ویلاګ شی ورکا موه ډایرک اول خپل کارت ورکا خو چې په کرکرا شمه ویډیوز نه شریکړه کني د پلور یې روپا کرشا وړ کې داس جاک والا لکه د سرا کا پیر سرا چې وی لوړوي مخو مخو مې څور ویلای نشول مول چې کله دغه کرکرا در پر داړې داړې کو خو په زړه شمه ویل چې کاش بالکای چې تو بل زوی دا حرکت کړای وای قسم چې تو خپل دوړې روګاڼه لیه وا دلته خو د باغ دا دای چې په خپل کور پرې ګډ ګډ مې ژای ها بادماش وی صپا جما خوان کو زور خو یې ډېر روکو خو بیا مې ویل چې تیرې جمع ویره پینځه غوته په یو سره نه وی پینځه غوته خو نه وی سوزاکه یول نه مې دل یاره پښتنه کاولا در پرټ رانګي کا تل لکه یې شاو دی زامه چې زنه پټاوي زه په کیسه پوښول چې علاقہ کوشل یې دو خسیر کا پیر کسا یہ بٹاباد خلق پہ نسا دولے پر میں یو ملګری ټلې پین روکا چې یمنډیا سوزاکه تلا کې جا یہ ایوب میډیکل کالج سره گیسټ هاوس تا زون رساوا مو د سپورش کړای دای زوی وو درته ملاو شي په پښتنه غوژنې یو سوزاکه تا ورلاک شول چې یک رې پښتنه مې وکړه ډرایور ویل چې یتو نه یواری په هنه و خلا خو خالی مې په ټي وی د بیان و چلاوا چې یو کاس یې مونا پکور سوزاکه او پری په بندې رڼدای چې حکومت موتا انصاف وکړو صپا جما خوان کو زړه خو مې ډېر په بادشاه خو چکلا مو پښتنه په کاولا ساړی وډرا کلا کا غوسا کاولا زه ډېر بل سره شول خو چکلا یې د ول ماستی پنیات اندورنا رو تروخه سا کني لږ یې خوان بادال ول کڅا چې ورګاټ کې پزړه شمه ویل چې اغ ډی چاله ک چې پندورنا شې یې څا دیر کړل دولې پرې پنیمایل یار شیل یا وس ها ځنه کیز شوال په پښتنه غوژنې کا سوویل چې دا کاس نشای دی او پندورنا باندې دل تا خال کټای اچاوي تر ټینشن ما وایا روغ را میټ یې خپل شغل کا زه دولې پرې په مزدګار منځن آباد گیسټ هاوس تاسیخ شول یې ارپان په سمورش بندې د کامرې چابه پلایا رته ملاو شوې ډېر مننه ډېر شکریہ